عبدالله ابن عمر ته فرمایي وي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې یو درې کسانو مخکې زمانه کې یو په سفر روان وو لاره کې په شپه راله نو یو غار ته ننوتل چې غار ته ننوتل نو دا غار د خولې نه په هغې باندې یو ګټ راپرېوت او دا غار دا خولې په دوی باندې بنده کړله نو د درې کسانو په خپل منځ کې سوچ او فکر شروع کړو چې یاره اوس څه کول پکار دي دا خو د غار خوله په موږ پسې بنده شوله نو خپل منځ کې دا خبره وکړله چې یاره نه خلاصېږو بل په ایسه باندې سوا د دې نه چې کوم موږ نیک اعمال کړي دي هغه به الله ته وړاندې کړو هغه به وسیله وګرځو کوم اعمال چې موږ د الله د رضا دپاره کړي هغه به الله ته وړاندې کړو نو د هغې د وجې نه کیدای شي الله زموږ نه دا د غار خوله راکولاو کړي او زموږ نه دا ګټه لرې کړي نو هغه درې ملګرو کې یو ویل یا الله زما مور او پلارو بوډاګان او زه به چې کور ته رالمه نو د ټولو نه اول به ما په مور او پلار باندې شودس کل په ماښام کې یوه ورځ کور ته رالم یا الله او لږ لیټ رالم څه ونې د وجې نه یا څه د ګایا د وجې نه لږ کور ته لیټ رالم نو چې کور ته رالمه نو ما څاروی راولوش او چې راومل وشو نو زما دا مور او پلار چې وو دا اوده شي وو نو ما زړه کې سوچ وکړو چې یاره د مور او پلار نه مخکې خو زه په چا باندې ښوده نه څکم چېرته به م زه داسې ونه کړم چې د مور او پلار نه مخکې خپل بچو له یا ښوده ورکړم یا خپل غلامانو له ښوده ورکړم نو رالم او د دې مور او پلار په سر کې ودرېدلم هغوی ودو او ما دا لوښی د ځان سره دغه شان نیولی و او زما ماشومان بچي وو هغه زما به د پښو کې چغې والې د لوږې نه خو ما هغه له ښوده نه ورکوله خپلو بچو له تر څو چې خپل مور او پلار له ورنه کړم تر دې پورې چې سار شو نو زما مور او پلار ریښ شولو او ما هغه جام راواخیستو هغه لوښی مې راواخیستو او په مور او پلار دواړو باندې ښوده وڅکل او بیا مې وروستو په خپلو بچو باندې وڅکل نو یا الله دا عمل کو ستا د رضا دپاره ما کلی یا الله دا غار دا خوله په موږ راکولاو کړي نو لږه شان ده چې دا خبره وکړه لږه شان د غار خوله راکولاو شوه دا ګټه لږه شان جدا شوله دې دویم کس وویل یا الله زما یو د تره لور وه او د هغې سره ډېر زیات محبت و زما او ډېر عشق و زما د هغې سره او د هغې نه به ما د زنا مطالبه کوله خو هغې به ما ته انکار کو یوه ورځ په هغې باندې غریبي راله قحطسالي پرې راله نو راله او زما نه د څه مطالبه وکړله چې یاره څه پیسې راکړه یا څه رزق راکړه نو ما هغې له 120 120 دیناره ورکړله او په دې شرط مې ورکړله چې ته به زما سره بدکاري کې هغه دې ته تیاره شو ځکه مجبوره وه نو چې کله زه د هغې د دوه پښو په منځ کې کېناستلم د زنا دپاره نو هغې جنۍ ما ته ویل اتق الله د الله نه ویرېږه او دا بدفعلي زما سره په ناحقه باندې مه کوه یعنې د نکاح نه بغیر او د مهر نه بغیر چې تاسو زما نکاح نه ده شوې نو زما سره دا بدکاري ونه کړي وایي زه یې سره راپورته شوم او هغه زنا مې او بدکاري مې د هغې جنۍ سره ونه کړله د هغه تره لور سره نو یا الله که دا عمل ما ستا د رضا دپاره کلی یا الله دا د غار خوله زموږ نه کولاو کړي ده چې دا خبره وکړله نو دا غار خوله نور هم کولاو شوله خو بیا هم دی وتلی نه شو دریم به کې وویل یا الله ما به دیاړي مارو مزدوران نیول او هغې له به مې اجرت او دیاړي ورکوله یو ځل مې دغه شان مزدوران نیولي وو نو ټولو مزدورانو له مې دیاړي او اجرت ورکړه صرف د یو مزدور مزدوري زما سره پاتې شوله او هغه لاړ نه د هغه مزدوري ما راواخیسته دیاړي او په هغې کې به ما ګټه کوله او تجارت مې کوله تر دې چې د هغې د هغه د یوې ورځې دیاړي سیوا کېدله تر دې چې د هغې نه غواګانې پې ما واخیستې اوښان او نور ګړي بېزې مې پې واخیستلې یوه ورځ ډېره زمانه پس هغه مزدور رالی او ما ته ویل د الله بنده زما حق ماله راکړه وایي ما ورته وویل چې نه هغه ګړې او بزې او غواګانې اوښان چې ټول ته یې دا ټول ستا دي وایي ده راته وویل چې ته په ما پسې ټوکې کې زما خو یوه ورځ دیاړي کېدله دا ته څه باس کې وایي ما ورته وویل چې نه خبره داسې نه ده هغه ستا د یوې ورځې مزدوري چې وه په هغې کې ما ګټه کوله تر دې چې دغومره مالونه ترې جوړ شو هغه سړی رالی مزدور او هغه ټول اوښان او هغه غواګانې ټولې د ځان سره بوتللې
او لاړ. نو یا الله که دا عمل ما ستا د رضا دپاره کلی نو الله زمونږ نه د غار دا خوله را کولاو که. نو د دریم چې دا خبره وکړه نو غار مکمل په دی باندې کولاو شو او دارنګې دی د غار نه ووتل. د دې حدیث نه موږ ته دا فایده راورسېدله چې کله هم په انسان باندې څه مصیبت راشي او مشکل راشي په ځای د دې چې دا مخلوق ته شکایت شروع کړي خپل نیک اعمال د الله ته وسیله کړي او الله ترې وایي چې الله په دې ځای کې مې فلاني نیک عمل کړی دی الله دغه عمل په وسیله باندې او د هغې په برکت باندې الله پاک زموږ نه دا مصیبت لرې کوي انشاءالله الله پاک به د ده نه مصیبتونه او دا مشکلات